راغله روژه مسلمانو تیاری وکړئ دا جنتي میاشت پکې ډېر عجز وکړئ راغله روژه من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. کتاب ریاض الصالحین 218 نمبر باب دی په باره د دې کې چې د هغه چا فضیلت او غورواله چې روزدار ته روزه ماتې ورکوي او د هغه چا فضیلت او غورواله د هغه روزدار کس فضیلت او غورواله چې د هغه په مخ کې خوراک کېدلی شي او دا روزه ورته ګوري او د دعا د خوړون کی هغه چاته چې هغه ور باندې خوراک کوي او دغه شانته روزه ور باندې ماتي دغه دعا. اول نمبر حدیث عن زید بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. زید بن خالد نے روایت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نا چې د الله پیغمبر فرمایلی دي من فطر صائما كان له مثل اجره چا چې یو روزدار انسان ته روزه ماتې ورکړه نو د دغه ورکون کی کس لپاره چې روزه ماتې ول ورکړې ده نو د هغه لپاره به دومره اجر وي چې څومره د روزه دار انسان اجر وي دومره اجر به الله تعالی دی روزه ماتې ورکون کی کس ته ورکړي څومره چې د روزه والا کیږي غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء بغیر د دینه چې د روزدار انسان د اجر نه کوم شی دا کم کړي شي روزدار انسان چې روزه نیول او تکلیف وستلې دي تند ولګي تیر کړي دا هغه ته الله پورا اجر وکي دا هغه د اجر نه الله هیڅ نه کمي او چا چې روزه دار انسان ته روزه ماتي ور کړي دا خوراک ور باندې کړي دي او دا هغه په خوراک باندې روزه ماته کړي دا دومره اجر به الله تعالی هغه ته ورکي چې روزدار انسان کیږي دا عظیم او به حد هغه فضل در رب العالمین په خپل بندگانو باندې روزه یو نیولې ده سخت یو دی راکړی ده او ته د حلال خوراک نه غیر روزه ماته ورک الله تعالی دومره اجر کوي څومره چې دا غي شوی دی او ترغیب ده په روایت کې چې تاسو روزدار خلکو ته هغه ته روزه ماته ورکوي په دې معنی یو بل نه مخیواله وکي چې تاسو الله تعالی خیسته بدلی درکې. دوم نمبر حديث عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها. أم عمارة الأنصارية رويتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما داوي چې یقین النبي صلى الله عليه وسلم اغه ته ورغه او اغه د الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم مخ ته خوراک راوړو دا خپل قصه کوي چې الله پیغمبر راغه او ماغه ته خوراک راوړو فقال د الله پیغمبر چې خوراک کو نو دیته ویلا کولی تم خوراک وکا فقالت نو دی ورته ویل انی صائمه اې د الله پیغمبر زه روزه ز خوراک نکوم روزه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الصائم تصلي عليه الملائكه اذا اكل عنده حتى يفرغ یقینا روزدار انسان پاغي باندې ملائکی اغا دعاګانې وتکي استغفار لواړي بخنه ورلواړي اذا اكل عنده کله چې دغه روزدار انسان په مخ کې خوراک کیږي حتى يفرغ تر دې چې دا خورون کې خلق دا د خوراک لپاره شي یعنی یو کس روزه دی او داغه په مخ کې وبسکل کیږي داغه په مخ کې خوراک کیږي او دا د خوراکي خلکو ته ګوري نو دا ملائکه دغه روزدار انسان د پاره د بخره او د درجو د اوچتوال یو دا دعاګانې ورلغواړي تر دې پورې چې دا خورون کې خلک د خوراک نه پاريږي. یو بل روایت کې وربما قال حتى يشبعوا او د الله پیغمبر یادی سی ویلي چې حتى يشبعوا تر دې چې دا خوراک والا خلک دی خوراک باندې ماړ شي نو تر هغه پورې دا ملائکه لګي د روزدار انسان دغه لپاره بخنه غواړي څومره عظیم فضیلت
څومره ناشنا فضیلت. چوپ کینا صرف روزه دی نیولې دا استاد مخ کې خوراک کی خامخا د سړی وتړل کیږي او ته د الله د پاره روزه او حلال خوراک دی پرې خېلې ملایکه ستاسو د پاره اتوماتیک بخنه غواړي او حال دا چې د ملایکو دعا چرته ملاندې نزي خامخا الله قبلې. د اخرنه روایت عن انس رضی الله عنه انس نمان روایت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة دا الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة خواته راغی دا د انصارو یو عظیم مشهور لیډرو. فجاء بخبز وزيت نو دی سعد بن عبادة دا الله پیغمبر ته ډوډۍ او غوړي راوړل. فاكل دا الله پیغمبر دا غینه خوراکو کوي خورل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيد الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه. معنی دا چې افطر عندكم الصائمون د تاسو سره روزدار خلکو روزه دا سره ما تکړه واكل طعامكم الابرار او تاسو خوراک اغا نیکانو خلقو خړو. وصلت علیکم الملائکه او ملائکه په تاسو باندې درود ولېږل دعاګانې ملائکه تاسو ته وکړي او ملائکه تاسو لپاره استغفار او بخښنه وغوښتلې. دا ته الله پیغمبر دعا وکړه. معنی دا مقصد دا چې الله پیغمبر خپل امت ته تعلیم ورکړي په دې روایت کې چا چې درمانه خوراک کو چا درمانه وبوز کله اسکا کې درکو نو ګوره ته به دغه شان ده هغه د ضیافت او د ملمستي ادب په دې طریقه باندې ادا کی چې دا دعا به وته چې افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائکه. دا خسته دعا ده چې تاسو ورستي څخه بهترین خوراک تاسو د کور چې هغه روزدار خلکو باغی باندې روزه ما تکړه او دا خوراک د تاسو د کور کو نو دا نیکانو خلکو کو او چې کله د نیکان خلک خوراکو کی بدن کی طاقت او قوت تر راشي او تازگی راشي نو هغه په غلطو کې به نه استعمالي هغه به د الله عبادت او بندګۍ کې استعمال مونږ به وکي تلاوت به وکي دغه شانته اذکار به وي غیبتونه به ونی کې تاسو خوراک د خلکو خړو او په دغه شانته تاسو د خوراک په مقابله کې چې موږ تمرا کو ملائکه تاسو لپاره دعاګانې وکړي. نو دا دعا یادول پکار دي. خلاصه دا مقصد دا روزدار خلکو ته روزه ماتي چې څومره د وسکیږي دا زیات کا ورکوي خپل اجرونه او ثوابونه ور باندې ډیر کا. بل خبره دا چې څوک روزه او دغه په مخ کې خوراک کیږي ملائکه دغه لپاره څه کوي دعاګانې غواړي او دغه شان دغه ته دعاګانې کوي. او دریم دا چې کله تاونه چا خوراک کو خصوصا روزوي نو دا دعا ذکر چې افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه. الله دې موږ ته توفیق راکړي. وصلی الله علی نبینا محمد.